د کوچنیانو لپاره تر ټولو اړینه خبره د هغوی لپاره ښه او سالمه روزنه ده، ځکه که کوچني ته له کوچنیوالي څخه ښه او سالمه روزنه ورنه کړل شي، هغه بیا د عمر تر پایه نه سمیږي. دا چې د کوچنیانو د روزنې مسؤل څوک دي او د دوی په روزنه کې باید کومو ټکو ته پام وشي، په دې مطلب کې درورو. لومړی خو باید مور او پلار خپل اولاد ته له ماشومتوبه ښه او بده لار ور وښیي. هغه له اسلامي او ټولنیزو اصولو سره بلد او په یوه اسلامي چاپیریال کې لوی کړي. خپل ماشوم ته د لویانو او کشرانو حقوق ور وښیي. هغه ته دا ور زده کړي چې پیدا کوونکی څوک دی او لارښوونکی څوک دی. هغه ته باید له ماشومتوبه هېوادنۍ مینه ور وښودل شي. موږ چې له کلونو راهیسې داسې دردېدلي یو، در په دره یو لوی لامل یې همدا دی چې له خپل هېواد سره مینه نه لرو. هیڅوک داسې پیدا نشول چې له زړه له خپل هېواد سره مینه وکړي، چې د دې یو لوی لامل همدا دی چې موږ داسې نه یو روزل شوي چې له ماشومتوبه دې موږ ته د هېوادنۍ مینې په هکله څه وویل شي او یا د احساس راکړل شي. پر مور او پلار سربیره ټولنې، چاپیریال او رسنۍ هم د یو ماشوم په روزنه کې مهم رول لري. که چیرې یو ماشوم په یو فاسده ټولنه کې رالویږي، د ټولنې د وګړو فساد د ماشوم پر روزنه او روحیه مستقیمه اغیز کوي. نو هر مور او پلار مکلف دی چې خپل اولاد ته سالمه روزنه ورکړي او د دوی پر روزنه د ټولنې او رسنیو منفي اغیز مخنیوی وکړي. خپل ماشوم زده کړې ته وهڅوي، هغوی ته روحیه ورکړي چې کوچنیان ونه رټل شي، ونه وهل شي او شاقه کارونو ته ونه هڅول شي.